السلام علیکم. زه یم ستاسو ورور حنیف الله. یو ځل بیا تاسو ته حنیف الله ټیکنیکل یوټیوب چینل نه مخاطب شوم. امید ساتم چې روغ جوړ به یې، خوشحاله به یې. نن مې تاسو ته ښکلي شان ویډیو راوړ ده د پلی سټور په باره کې. اکثر موږ ډاونلوډینګ کوو د پلی سټور نه، تاسو ته به داسې میسیج راځي، یا به وایي چې ایپ نټ انسټال، یا به وایي چې ویټینګ فار ډاونلوډینګ. چې دا څه وجه ده، دا موږ څنګه ختمولی شو. چې زموږ یو اپلیکیشن پکار وي، موږ د خپل پلی سټور نه ډاونلوډ کړو، ډېر په اسانۍ ډاونلوډ کړو او خپل کار پرې روان کړو. نو تاسو ته به داسې میسیجونه راشي چې ویټینګ فار ډاونلوډینګ یا ایپ نټ انسټال. نو دا څه وجه کیدای شي؟ نو تاسو به ډېر زیات پریشانه شئ، ډېر بېچینه به شئ. بالکل آسان طریقه ده، بالکل تاسو په 2-3 منټو کې دنده دا طریقه زده کولی شئ. نو تاسو زموږ د ویډیو تر اخره پورې وګورئ. که ستاسو خوښه شوه نو خپل د ملګرو سره شیر کړئ، او زموږ د حنیف الله ټیکنیکل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په آل باندې کلیک واخلئ او په ګنټې نشان باندې هم کلیک واخلئ چې زموږ نوې ویډیو تاسو ته اول راورسي. نو ډېر ټایم نه ضایع کوم ستاسو، ځم د ویډیو په طرف. خپل موبایل سکرین کې تاسو به راشئ خپل سیټینګ ته. کله چې راغلی خپل سیټینګ ته، نو تاسو ته به داسې انټرفیس راشي. لاندې به راشئ، ایپس به لیکلي، په ایپس باندې به کلیک واخلئ. کله چې تاسو په ایپس باندې کلیک واخلئ، تاسو ته به داسې انټرفیس راشي. تاسو به دې سرچ کې ورکئ پلی سټور. دا د پلی سټور موږ ته راغی. په پلی سټور باندې به موږ کلیک واخلو، نو موږ ته به داسې انټرفیس راشي. تاسو به لاندې راشئ، دې کې لاندې سټوریج اینډ کیچ، دې سټوریج اینډ کیچ باندې به کلیک واخلئ. کله تاسو په سټوریج اینډ کیچ باندې کلیک واخلئ، تاسو ته به داسې انټرفیس راشي. دلته دا لاندې دا کلیر کیچ نه دی، نو تاسو په دې باندې کلیک واخلئ. کله تاسو په دې باندې کلیک واخلئ، تاسو ته به داسې انټرفیس راشي. په دې کې لاندې تاسو لیدلی دی دا کلیر سټوریج دی او کلیر کیچ دی. تاسو په کلیر کیچ باندې کلیک اغوستی، نو تاسو ته بالکل ستاسو دا سټوریج چې دی بالکل کلیر کي. بیا به لاندې تاسو په دې کلیر ډیټا یا کلیر سټوریج باندې به کلیک واخلئ. کله چې دې باندې ما کلیک واخیست، نو دا بالکل کنفرم شو. زما خو آلریډي پلی سټور باندې هر شی ډاونلوډ کړي، ښه برابر دی. تاسو ته مې صرف طریقه خو په دې ویډیو کې تاسو ته زه اوس خپل پلی سټور کولاوم. پلی سټور ما تاسو ته کولاو کوم، نو زه پې دلته یو ایپس، مطلب یو ایپس به کولاو کړم، ایپس به پې ډاونلوډ کړم. مطلب ما دا کینګ لډو باندې به زه کلیک واخلم، نو دا هم سره بالکل انسټال شي. دا موږ انسټالو، دا دې هم سره انسټال کېدو والا دی. دې پلی سټور نه به بیا تاسو بالکل بیک شئ. تاسو ته به لاندې داسې انټرفیس ښیي. په فور سټاپ باندې تاسو بیا کلیک واخلئ. کله چې تاسو په فور سټاپ باندې کلیک واخلئ، تاسو په اوکې باندې کلیک واخلئ. تاسو دې نه بعد چې تاسو په فور سټاپ باندې کلیک واخلئ، بیا دې نه بعد به تاسو بالکل خپل پلی سټور دوباره ډاونلوډ کړئ. بالکل اسانه طریقه ده او بالکل به پلی سټور تاسو بالکل پرابلم وغیره نه راوباسي، بالکل صحیح کار به کوي. نو که زموږ د ویډیو ستاسو خوښ شوي وي، زموږ د حنیف الله ټیکنیکل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په حال باندې کلیک واخلئ او په ګنټې نشان باندې کلیک واخلئ چې تاسو ته زموږ نوې ویډیو تر اول راورسي. او که زموږ د ویډیو ستاسو خوښ شوي وي، نو تاسو خپل د ملګرو سره هم شیر کړئ.